د پوهنتونونو په اړه تازه څه خطرناکه پریکړه وشوه. عبدالباقي حقانی تازه څه وویل؟ په پوهنتونونو کې د امر بالمعروف وزارت څانګې څه کوي؟ دا او تازه معلومات د پوهنتونونو په اړه په همدې ویډیو کې وګورئ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولانا عبدالباقي حقانی د خصوصي پوهنتونونو لپاره په یوه تازه تګلاره کې امر کړی دی چې په دې پوهنتونونو کې به د امر بالمعروف وزارت څانګې فعالېږي. د تګلارې له مخې دا تشکیل به د مدیریتونو په کچه وي او منصوبین به د امر بالمعروف وزارت له لوري معرفي کیږي. په یاده تګلاره کې خصوصي پوهنتونونه معزف شوي دي چې یادو منصوبینو ته به معاش ورکوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د تشکیلاتو په اړه هم خپله تګلاره شریکه کړې ده چې له مخې د پوهنځیو رئیسان باید د پوهنتونونو د دایمي علمي کادرونو له منځه وټاکل شي. په دې تګلاره کې دا هم راغلي دي چې د پوهنتونونو مؤسس غړي د پوهنتون د رئیس په توګه نشي ټاکل کېدی. مخکې طالبانو په یوه بله تګلاره کې د خصوصي پوهنتونونو ښځینه محصلینو او استادانو ته امر کړی و چې په ځانګړو لارو له نارینه‌و څخه 15 دقیقې مخکې او هغه هم په تور حجاب کې په پوهنتونونو ته حاضرېږي. دا هم د پوهنتونونو په اړه د طالبانو نوي اقدامات او نوی خبر. که تاسو په دې اړه کوم څه ویل لرئ نو په کومنټ کې ولیکئ، موږ ستاسو نظرونه لولو. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. د پوهنتونونو په اړه تازه څه خطرناکه پریکړه وشوه. عبدالباقي حقانی تازه څه وویل؟ په پوهنتونونو کې د امر بالمعروف وزارت څانګې څه کوي؟ دا او تازه معلومات د پوهنتونونو په اړه په همدې ویډیو کې وګورئ.